د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ته پر مشروط سفر د پاکستاني رسنیو اعتراض. پاکستاني رسنیو د اعتراض په توګه وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزير د دوشنبې په ورځ افغانستان کې د ملي اردو په هلیکوپټر کې کابل ته رسول شوي دي چې د ولسمشر اشرف غني د لوري په مراسمو کې ګډون وکړ. د پاکستان ټوډے ورځپاڼې د راپور له مخې محسن داوړ او علي وزير له تورخم څخه د افغانستان د ملي اردو په چورلکه کې ولسمشر غني د لوري مراسمو ته یوړل شوه. ورځپاڼه زیاتوي محسن داوړ له ولسمشر غني څخه په دې مننه وکړه چې د لوري مراسم یې د او علي وزير د ورسېدو په خاطر وځنډول. علي وزير او محسن داوړ ته تر ډیره وخت د پاکستاني فدرالي تحقیقاتي ادارې FIA خروجینه ورکول، خو وروسته د پاکستاني صدر اعظم عمران خان دوی ته اجازه ورکړه چې یوازې یو ځل اشرف غني ته د لوري په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللی شي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې کابل ته په هلیکوپټر کې د پښتون ژغورنې د مشرانو رسول د افغان ملي اردو له لوري د افغانستان د پوځ له لوري د محسن داوړ او علي وزير تود هرکلی بللی دی. پاکستان ټوډے لیکلي محسن داوړ افغانستان ته له رسېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل غوښتل مې چې له ولسمشر اشرف غني څخه مننه وکړم چې د علي وزير او زما په خاطر د خپلې لوري مراسم ځنډولي. علي وزير هم په خپل ټویټ کې لیکلي دلته مو خورا زیات هرکلی شوی، افغانستان او سیمې ته د سولې هیله کوم. پاکستاني رسنۍ وایي چې داوړ ځینې عکسونه خپاره کړي چې د افغان ملي اردو هغه چورلکه هم پکې ښکاري چې دوی یې کابل ته ورسول. د افغانستان خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړو سره په دې خاطر ځانګړې مینه او خواخوږي لري چې د لسګونو زرو بېدرکه شوو او بې محاکمې وژل شوو بې ګناه پښتنو د دفاع غږ پورته کړی دی. کله چې علي وزير او محسن داوړ په ار کې د لوري د مراسمو ځای ته ورسېدل ټول خلک ورته ودرېدل او چکچکې ورته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د بل هیچا لپاره خلک ونه درېدل. د ولسمشر غني د لوري په مراسمو کې نامتو ملتپال سیاستوال محمد خان اڅکزی، افراسیاب خټک او بشرا ګوهر هم ګډون کړی و. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو ښې چارې.